او راتګ ورسره بند دی ښه په جار کافر شول بندیز پې پورې دی ویلې بند کوکنار کافر شول شیخ او مفتي او لوی سرخان صاحب پر ځای پرېږده وزیر والي او قمندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره ډشرې دی دې رابطې له پوسته مشر سره ډشلې دی او یار ته څوارلسمه زده کړې وکړلې زه تر څلورمه لیونی یم فقط ملي اردونه پرتې پاتې شي ملي اردونه پرتې پاتې شي او د مخامخ له مرګ زرې قدرې خوف نه لرم د مخامخ له مرګ زرې قدرې خوف نه لرم خو د ناځوان قاتل د شا له خوا حملې وېرېږم چې مې پنګړي خرڅول ښه خرڅېدل اوس چې تسبیح خرڅوم نه خرڅېږي د هر څه د مخه د غونډې ټولو ګډونوالو ته مسؤلینو ته مشرانو ته شاعرانو ادیبانو فرهنګپالو ټولو ته ښه راغلاست وایم چون دغه ځای موږ انتخاب کړی و ځای ډېر لوی دی خو تعداد هم ځان ته څه وایي ډېر دی اصور لکیدار خاري د وروځو منځ کې داسې پروت و لکه ماهي چې په اوبو کې د دریاب پوک شي او خدای خبر ولې هلته ناسته وي چې ما ته ګوري چې زه ورګورم تندي کې یې محراب پوک شي او خدای خبر ولې دې نوم په اخیستو داسې شي لکه چې نوم د پښتون واخلمه پنجاب پوک شي درته به ځان خاورېرې کړم هېواده تا به ګوندرې کړم په دښمنانو به نارې کړم او زه به یې شان ذرې ذرې کړم څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه مننه شکر خلاص شوله اشغاله وطن والا وطن والا امن روحي امن بالا دا چې ما کړي د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم پر دې دو نه وهمه دا له هر څه غوره ګڼم مسلماني ځان ته له هر څه نه بهتره ګڼم دومره به ووایم چې هغه تېر پرون به نه یم که به مې نهتر باندې بد وي نو پښتون به نه یم دومره به ووایم چې هغه تېر پرون به نه یم که به مې نهتر باندې بد وي نو پښتون به نه یم کله چې نظام کاکا ماما او خسرخیل شي هغه تمزو چې یو شپه باران راته لمده خشته کړه ما کړه ورمنډه او راومینیوه هغې کې مې ګیره کړه په زوره باندې هغې کړې چغې ما ویل مه وچغې بس را لیدلي او څه یې نه شو ویلی فقط په سترګو کې یې پوه کړمه بیا مې د ځان سره کوټې ته ویوړه را سره څنګ کې کټ کې کېناستله خو د یخنۍ نه لړزېدله ډېره په خپل څادر باندې مې وچه کړله بیا مې بړستنه هم پرې واچوله مالداګو چرګه د مرداره نه شي که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ او سپینغر داسې که آرام دی جنغوزي دي سپینغر داسې که آرام دی جنغوزي له منځ نه اختر دي پنګوچم سکندره ده ګلدره ده او خوږه ده او مننه د هر څه د مخه د غونډې ټولو ګډونوالو ته مسؤلینو ته مشرانو ته شاعرانو ادیبانو فرهنګپالو ټولو ته ښه راغلاست وایم چون دغه ځای موږ انتخاب کړی و ځای ډېر لوی دی خو تعداد هم ځان ته څه وایي ډېر دی الله تعالی دې وکړي چې تاسې موږ نه دغه کې خفه نه شئ بیا هم درته ښه راغلاست وایو شعر و شاعرۍ غونډه ده ما ملګرو ته هم ویلې زه به د خپلې وینا نه بیخي تېر شم او مشاعره کې دا ډېر تقریرونه او ویناګانې دا بیخي مزه نه کوي نو راځو خپله د مشاعرې برخې ته دلته ډېر ملګري دي او ډېر تعداد سره شاعران ملګري راغلي میلمانه راغلي دي او د لرې ولایتونه کوم شاعران فرهنګیان ادیبان ملګري راغلي هغوی ته ښه راغلاست وایو
او یوه هیله د ټولو نه کوو چې موږ سره په دغه غونډه کې څومره ملګري شرکت لري کوشش وکړي چې دغه نظم اخلال نه کوي او شعر ته او د څومره شاعران راغلي دوی شاعرۍ ته دلته غوږ ورته ونیسو هغوی نه خوند واخلو دا که چېرته شور هم زیاتي او خوځښت زیاتي نو د شعر نه بیخي موږ مزه او خوند وانخلو نو دا د ویاړ ځای دی او د افتخار ځای دی چې په ډېر تعداد سره ملګري راغلي ډېر تعداد سره مینوال راغلي دي شاعرانو ته او دلته به ورته ناست یو خپل هغه ذوق به انشاءالله ورته خړوب کړي خدای تعالی دې تاسو ته خیر درکړي او راځم ملګرو ته چې بس دوی خپل هغه د مشاعرې برخه په مخ باندې یوسي او خبرونه تېرېږو الله تعالی دې خیر درکړي خدای تعالی تنظیم کوونکي هم هیله کوي چې دوی لاړ شي تنظیم کوونکي هم لاړ شي تنظیم والا هم لاړ شي فقط د ملي اردو نه پاتې پاتې شي ملي اردو نه پاتې پاتې شي نور ټول لاړ شي تنظیم کوونکي ملګرو له ټولو تنظیم کوونکو ملګرو هیله کوو چې لاړ شي د تنظیم ملګري په خپل ځای کې ځان ته برابر کړي ملګرو ځوانانو ټول شاته لاړ شئ همالته پاس کښېنئ همالته پاس کښېنئ ملګرو همالته پاس کښېنئ ملګرو له تاسو هیله کوو چې لاړ شئ له امنیت قومندانۍ ملګرو همدارنګه د امنیتي ملي ملګرو نه هیله کوو چې تنظیم کې مرسته راسره وکړي له ټولو ملګرو هیله کوو چې شاته یې ولېږي ټول ملګري شاته لاړ شي له تنظیم کوونکو هیله کوو دغه ځای لاړ شي اداګانې او نازونه د املوکو ټول کې لاړل او درانه درانه غمونه د املوکو ټول کې لاړل هغې درنه په نغدو روپو واخیست ستا زاري او منتونه د املوکو ټول کې لاړل او اپرې پوه نه شو رښتیا رښتیا یې وویل اشارې او سترګکونه د املوکو ټول کې لاړل اپرې پوه نه شو رښتیا رښتیا یې وویل اشارې او سترګکونه د املوکو ټول کې لاړل بس چې یو خاشخاش ریا در څخه وشوه جهاد علم خیراتونه د املوکو ټول کې لاړل بس چې یو خاشخاش ریا در څخه وشوه جهاد علم خیراتونه د املوکو ټول کې لاړل ګل چاحت ترې اروپا ته ور واده شو ګل چاحت ترې اروپا ته ور واده شو نور چاپي او تبلیغونه د املوکو ټول کې لاړل ګل چاحت ترې اروپا ته ور واده شو نور چاپي او تبلیغونه د املوکو ټول کې لاړل عبدالله او امرالله او حکمتیار پاچا کېدلو خو د ټولو ارمانونه د املوکو ټول کې لاړل مننه ډاکټر صاحب چې عبدالله او امرالله او حکمتیار پاچا کېدلو خو د ټولو ارمانونه د املوکو ټول کې لاړل د سمې سادات او نورو څه ملګري سپورټونه ورزشونه د املوکو ټول کې لاړل د سمې سادات او نورو څه ملګري سپورټونه ورزشونه د املوکو ټول کې لاړل چې پرمې د تسبیح خلاصې نه شوې د هغې خلکو بستونه د املوکو ټول کې لاړل کاري صاحب چې پرمې د تسبیح خلاصې نه شوې د هغې خلکو بستونه د املوکو ټول کې لاړل نه ملا صاحب او نه د چا اوښی ملګرتیا او تکلیفونه د املوکو ټول کې لاړل او اوس چارواکو خپل شعرونه شروع کړي اسانزي ستا شعرونه د املوکو ټول کې لاړل مننه یو بل غزل و چې زه یې هېر کړم خو بیا هم ورته ستا یاد ورننوځي تراب صاحب زه یې هېر کړم خو بیا هم ورته ستا یاد ورننوځي دې زړه ته د غمونو قرارداد ورننوځي یو یار دی بل ریبار دی بل رقیب دی هر وخت ورته په دغومره تعداد ورننوځي او بدرنګه او صوفیان به تالاشۍ ځنې تېرېږي خو ښکلي به وسلو سره آزاد ورننوځي مننه
بدرنګه او صوفیان به تالاشۍ ځینې تېرېږي خو ښکلي به وسلو سره آزاد ورننوځي خطه په دې ټولګي کې دا ځکه جنرال خطه په دې ټولګي کې دا ځکه ما ویلې چې دا څنګه هر استاد ورننوځي او رقیب به لکه سپی په لویه لار کې خلک داړي اشنا چې په پاټک کې د زرداد ورننوځي او مونږ به د کوزي پښتونخوا په تک کافر کړي مونږ به د کوزي پښتونخوا په تک کافر کړي خو خپله به په آن اسلام آباد ورننوځي او حیران یم د یخو منطقو خلک به راشي حیران یم د یخو منطقو خلک به راشي په اړ کې به په دې جلال آباد ورننوځي او زمونږ دغه ښار ته چېرته روغ خلک را نغلل بس یا به لیوني یا به معتاد ورننوځي او اوس هم څه ادارې دي اسانځی ورتللی نه شي هغې ته الکوزی او وډوال او ګلمراد ورننوځي ډېره مننه کوم پرهیز شګیوال صاحب راغواړو پرهیز شګیوال کله له واک مې وځي اوس له خپلې خولې وېرېږم څنګه کله له واک مې وځي اوس په خپلې خولې وېرېږم یو چا قسم راکړی اوس مې په توبې وېرېږم د ځان له غمه خپل ضمیر ته ملامت نه یم د ځان له غمه خپل ضمیر ته ملامت نه یم په ناروغانو بوډا پلار او پادې وېرېږم د پښتنو د یتیمانو چغې خوب کې اورم د پښتنو د یتیمانو چغې خوب کې اورم یو سا نیولی زر اوچت شمه د شپې وېرېږم او د مخامخ له مرګ زرې قدرې خوف نه لرمه د مخامخ له مرګ زرې قدرې خوف نه لرمه خو د ناځوان قاتل د شا له خوا حملې وېرېږم کورم ودان قدمونه مو په لیمو هر کله راشئ ډېر خوشحاله شو ستاسو نو خاص کار د کاري صاحب محترم احسان الله ساجد صاحب نه نړۍ مننه تکو دغه راز د ظهیر صاحب نه نړۍ مننه کور یې ودان چې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړلې په دغه بهیر کې او دغه د هېواد نومیالي او ننګیالي شاعر په دغه ویاړلې ورځ باندې مطلب هغه یو ابتکار یې رامنځته کړو کور یې ودان او موږ ته نړۍ مننه کوو دا چې زه په نثري خبرو کې ډېر مطلب کولی هم نه شم چې خپله مکالمه وغځوم خو بیا هم تاسو ټولو نه نړۍ مننه کور هم ودان خوشحاله اوسئ شعر له به راشم ځکه چې زما خو ژبه اکثره د شعر ده په دې نه شم کولی نثري خبرو کې اوس تاسو هغه شکریه ادا کوم او ستاسو نه هغه مننه وکړم خو بیا هم درته یم چې مننه کور هم ودان د باتورو ښار دی څه لیدلته ډېر دي څنګه د باتورو ښار دی څه لیدلته ډېر دي غوږ ګټلي سر بایللي دلته ډېر دي له ډېر شوق نه باز په چتې ورشو غږ کې خوش شوقونه سر خوړلي دلته ډېر دي له ډېر شوق نه باز په چتې ورشو غږ کې خوش شوقونه سر خوړلي دلته ډېر دي او د شډلو ډیمانډ هم پکې پر ځای دی کلاسیکل او ماډرن ښکلي دلته ډېر دي او ګڼل شوی هېواد پرېښودو ولاړل لا سپېڅلي او ناګڼلي دلته ډېر دي حقایق وایي خو حق لکانې نه دي خدای وهلي شرمېدلي دلته ډېر دي او تود تنور کې هر چا خپلې کړې ورپورې پښیمانه لاس سېزلي دلته ډېر دي او ملاجان هم پکې ډېرې چغې وکړې ثواب وګټې راغلي دلته ډېر دي او نومې نه اخلم خو دومره باید ویم له درو نه یېرېدلي دلته ډېر دي او خیر دې غواړه پېښورۍ ودانواله ټکورونه دې لیکلي دلته ډېر وطن زمونږ خپل دی افغانان هم زمونږ خپل دي ملا صاحب مو هم خپل دی طالبان هم زمونږ خپل دي پردي چې ګرځېدل په سړکونه به پردي وباره اوس خداګرده سړکان هم زمونږ خپل نظام الله تعریف ته دې ډالۍ یو کړه دې بیا یو
بیا مې نظام الله دانش له ډالۍ وایي پردي چې ګرځېدل په سرکونه به پردي وباره او سوداګر د سرکان هم زموږ خپل دي تاجک ازبک ترکمن او هزاره چې افغانان وي تر څنګ د وطن اصلي سیکان هم زموږ خپل دي او نړۍ نه ژوندون نه غواړو خپل ژوند ته مو دې پرېږدي حال دا چې ژوند پرسته خیرخواهان هم زموږ خپل دي لري چې اسلامي او افغاني رقابتونه نظام خاص هم خپل دی نظامیان هم زموږ خپل دي او راغلو سره تللي دي وایسته چې نشنلیان هم زموږ خپل دي زه خو دې له غمه لیونی یم ومنه سلمه لیونی یم نور علم مې ښه غرق نشوي بولي کوم نشه خو کمه لیونی یم ستا د لاسو نښه مې ساتلې ده داسې بې رقمه لیونی یم او زه یم له دې نه پس که جوړ شمه ګوره تر دې دمه لیونی یم کلي کې خو کوره پټی نه لرم ښار پسې لیکمه لیونی یم او یار ته څوارلسمه زده کړې وکړلې زه تر څلورمه لیونی یم یار تر څوارلسمه زده کړې وکړلې او زه تر څلورمه لیونی یم خپله پېښورۍ ځمه میلي صاحب له ځان په چا تړمه لیونی یم یادېږم او ستاسو په خپلوان ستاسو کوڅه کې له هر لوري چې یم را روان ستاسو کوڅه کې خو بیا به ستا دیدل نه په سایکل باندې در نشم هوا ترېنه وباسي رقیبان ستاسو کوڅه کې لالي سره دې اوس جوړ د سلا خبره وکړه ټپې د اټک نه وایي جانان ستاسو کوڅه کې او په ما باندې خو یو ځل ملا غاړه خلاصه کړې چیړي مې ځکه نه اوس طالبان ستاسو کوڅه کې ما باندې خو یو ځل ملا غاړه خلاصه کړې چیړي مې ځکه نه اوس طالبان ستاسو کوڅه کې او راځه چې ادبي چوکاټ کې سمه مینه وکړو شکي دې په ماسم شاعران ستاسو کوڅه کې او شملو پسې که بیا د په شملو مالت له لاړې خالي به راسنډلې وي توتان ستاسو کوڅه کې توتان مې مست که ځان مې ورک کړی و له ځان نه مې پوښتنه وکړه او ښه شوه چې ځان غوندې انسان نه مې مننه وکړه راته یې وویل په دو دو ورپسې مه ګرځېږه ژوند کوه ژوند راته یې داسې سپارښتنه وکړه سوري څادر کې مې تارونه د ګریوان پټ کړي وو دا چې خوددار یم بیا مې ولې تېروتنه وکړه او وایم چې زه هم تیلهداره خولۍ بیا په سر کړم چې کلیوالې نجلۍ بیا ګرده لمنه وکړه او د زماني علم په مات تندي ملنډې وهي دې امتحان کې مې څو وارته ازموینه وکړه تورو غرمو د سپینو شپو مسیر ته نه پرېښودم د پرهرونو سرو وښکو ته مې کتنه وکړه او څه لیونۍ غوندې ګیلې مې هلته خولې ته راغلې ځکه یې ویل خاني ځان ته درملنه وکړه ستاسو ډېره ډېره مننه کوم په حق ویلو کې شاعر څخه به تمه کوي په حق ویلو کې شاعر څخه به تمه کوي د خپل دردمن ولس له دې غټې ګیلې وېرېږم سم در سړی به وي سم در سړی وي بېوسي به غټ د وسترې جوړ کړي سم در سړی وي بېوسي به غټ د وسترې جوړ کړي فکر ونه کړئ چې ټوپک او له چاړې وېرېږم او زه شګیوال پرهیز چې خوله پرانیزم چوپ شم بېرته زه شګیوال پرهیز چې خوله پرانیزم چوپ شم بېرته د بل له تور او د بې ځایه له ټاپې وېرېږم زما نظم دی ما ګلخانانو ته نظم لیکلی و خو صبر غازي صاحب راته وویل چې خیر هغه ته هلته مه وایه هغه به بل ځای کې خو وخت انشاءالله مشاعره کې به صحیح وایي دلته هر سړی قاضي دی د هر چا لاس کې ټاپه ده دلته هر سړی قاضي دی د هر چا لاس کې ټاپه ده دلته هر سړی مفتي دی د هر چا لاس کې ټاپه ده ای په ټول هر یو توره من دی که غریب دی یا شتمن دی چاته نه وایي صوف کمه لري ځان نه غټه تمه ټول همدا وایي چې زه یم خلق خراب وي او زه ښه یم دې وطن کې ځانځاني ده دا زموږ مسلماني ده که په ځان له عبادت وی په ابلیس ځای به جنت وی چې خپل دین پوره قایم کړي جنت هغه به حاصل کړي هر څه شته زموږ اسلام کې فرق حلال او په حرام کې ورځ تر بلې راغورځېږو خدایه کله به پوهېږو دغه حال خو مو دی ځکه نور زه کور ته مونږ ځو ښکته
چې په دې شان ځوان او زوړ شي دا وطن به څنګه جوړ شي نه پوهېږم چې څه چل دی هر سړی یو بل ته غل دی مرګ له هر چا ځینې هیر دی د نفرت په جال کې گیر دی که همداسې بدنیتۍ وي ډېرو کړې به لکۍ وي افسوس بنده معجزه ده او د هر چا لاس کې ټاپه ده دا چې دوه سره وران دي په خپل منځ کې حریفان دي له پخوا مو دا فطرت دی چې له یو بل مو نفرت دی د پردي په اشارت کې څو کسان شول په قدرت کې فکر وکړئ دې جفا ته نیت وکړو کوټه تا ته چې داود باندې چپه شوه ورځ مو بیا ګوره خانه شوه اور له هغې ورځې بل شو چې د روس پر غونډ یرغل شو ټول کلتوره غلامانو که خلقیان که پرچمیانو خلق ویستل به یې په زوره نیمه شپه کې له خپل کوره ډېر اوس هم ناستې په غم دي هغه ورکلا تریتم دي ورپسې و تنظیمونه پاکې نو خپل نیتونه د نجیب حکومت چړک شو سره خپلو کې په جنګ شو د ولس زړه سم مات کړو رهبرانو قسم مات کړو ټولو شا کړله کعبې ته او زورې بیا ورغلل جګړې ته په ښایسته ښار یې اور بل کړو لوټې یې کابل کړو ترې خفا پاکه کعبه ده د هر چا لاس کې ټاپه ده لنډه ټول په خپل مسلک کې زړه کې یو بل ته دي شک کې عالمان خپلو کې وران دي لیکوالان خپلو کې وران دي له ناپوهو کې له مکرې ډېر پوهان خپلو کې وران دي په یو بل کوي نیوکې او شاعران خپلو کې وران دي لنډه ټول په خپل مسلک کې زړه کې یو بل ته دي شک کې عالمان خپلو کې وران دي لیکوالان خپلو کې وران دي له ناپوهو کې له مکرې ډېر پوهان خپلو کې وران دي په یو بل کوي نیوکې شاعران خپلو کې وران دي د مسکین حق په خوړو کې ملکان خپلو کې وران دي او د خیرات په ډوډۍ چور دی غریبان خپلو کې وران دي نړیوال وایي بس هم کې افغانان خپلو کې وران دي صرف خبرو کې تکړه یو پښو وهلو کې تکړه یو په خولې نه عمل پکار دی د بل سپکه مو روزګار دی که دې وکړه حق خبره خپله وبخورې ککره له خپل دینه دې منکر کړي سمدستي به دې کافر کړي که چا وکړه درته سپورې وایي وکړه دوه هم ووایي ځان به ګونه وګونګی ساتې که خپل سر دې ژوندی ساتې له دې چوپه خوله دې ښه ده او د هر چا لاس کې ټاپه ده ځوانان سخت پسې نهر دي په هوس کې د بهر دي وایي ولېږه ما پلاره ګینې پټ زم دا مې واوره د مرګ خولې ته پسې دانګي څوک جازونه پورې زانګي اوسني چې کوم زلمي دي سم د مخې لیوني دي ځوانان سخت پسې نهر دي په هوس کې د بهر دي وایي ولېږه ما پلاره ګینې پټ زم دا مې واوره د مرګ خولې ته پسې دانګي څوک جازونه پورې زانګي اوسني چې کوم زلمي دي سم د مخې لیوني دي څوک چې وینه وارخطا دي ټول په منډو او ګډا دي له مغزو خلاص هر افغان دی لیونی او سرګردان دی په لویږ ځمکه سره وران شي سکه ورونه دښمنان شي نه پرېږدي څوک مچ په پوزه چې په لار دی ډېر په وروزه دوی سره به برابر یې که نه هر وخت به بشر که چا وویل غوی والوت وایي بلکل صحیح والوت چې اوسېږي نو اوس دلته نصیحت به نه کړي بل ته بله کومه دې چاره ده د هر چا لاس کې ټاپه ده سوال زاری کوم خدای دپاره څوک مو نه پرېږدي قراره څه چې وایم زړه مې ژاړي ارمانجن یم د یووالي راځئ یو د بل بد هیر کړو باقي ژوند په خوښۍ تیر کړو موقع مه ورکوئ چاله بیا روس او امریکا له هغه 250 ملکونه کوم یې ونه کړل ظلمونه چې دوستان څوک د بشر وي بیا به داسې ځناور وي موقع مه ورکوئ چاله بیا روس او امریکا له هغه 250 ملکونه کوم یې ونه کړل ظلمونه چې دوستان څوک د بشر وي بیا به داسې ځناور وي څومره سختې ورځې شپې وي کلي کور باندې چاپې وي د افغان په خاوره جنګ ورور د ورور په وینو رنګ نور دیوانه خلو په خولې نوم بیا د جنګ او د جګړې نوم یو افغان دې ازار نشي اصول تاریخ دې تکرار نشي له پردیو دې آزاد وي دا هېواد دې تل آباد وي چې په خلا ورور سره ورور شي ناسور زړه به مې ټکور شي ستا وجود کې مې خفه ده د هر چا لاس کې ټاپه ده دا آخرني بیتونه دي چې ګیله نه کېږي پرتو نه یم خفه د پښتنو نه
ګیله نه کېږي پردونه یم خفه د پښتنو نه ای خټکه خوشحال خانه ای خټکه خوشحال خانه د بېسودو ملنګ جانه د پښتون قوم خدمتګاره ای وزیر محمد ګل خانه چې ویل به د یو کېږو که یو نشو نور کېږو ستا خبره نن رښتیا شوه ستا خبره نن رښتیا شوه سره وړکي باچا خانه او ته اتل وې ته اتل وې صمد خانه زده یې نه کړله له تانه موږ ویل خپل دی دا پردی و موږ ویل خپل دی دا پردی و دا بریتو دې هسې شی و موږ ویل خپل دی دا پردی و دا بریتو دې هسې شی و بل سره پوخ په سودا دی بل سره پوخ په سودا دی او تیر له خپلې پښتونخوا دی که په ما نه کړه یقین اوس که په ما نه کړه یقین اوس تاسې وپوښتئ پښتین اوس لر او بر په نوم قربان شو یو ښایسته ځوان در روان شو لر او بر په نوم قربان شو یو ښایسته ځوان در روان شو نوم افغان باندې مین دی او د شهید نوم ګیله من دی ته اتلوې صمد خانه زده یې نه کړله له تانه موږ ویل خپل دی دا پردی و او دا بریتو د خوښه شی و بل سره پوخ په سودا دی تیر له خپلې پښتونخوا دی که پر ما نه کړه یقین اوس تاسې وپوښتئ پښتین اوس لر او بر په نوم قربان شو یو ښایسته ځوان در روان شو نوم افغان باندې مین دی د شهید نوم ګیله من دی فکر وکړم کله کله فکر وکړم کله ځان سره وایم خپله چې دا لوی واړه خراب دي که زما مغزه خراب دي فکر وکړم کله ځان سره وایم خپله چې دا لوی واړه خراب دي که زما مغزه خراب دي دوی کاږه پر لار روان دي که پر ما نازل پیران دي ټوله شپه ویښ یم لګیا یم د خپل ځان سره پوهېږم علامونه داسې ښکاري لږ ځان باندې پوهېږم روغ دا نه شم لیونی که زه به هم لیونی کېږم روغ دا نه شم لیونی که زه به هم لیونی کېږم څوک چې نه لري غوږونه څه به واوري ستا شعرونه څوک چې نه لري غوږونه څه به واوري ستا شعرونه شګیوال پرهیزه پرېږده غټه تیږه پې نور کېږده د رښتیا وینا ترخه ده د هر چا لاس کې ټاپه ده د رښتیا وینا ترخه ده د هر چا لاس کې ټاپه ده دا خبر د مور زمون په خندا د شورا ټول افغانستان ته د خوښۍ وختونه ټول افغانستان ته اتړ وطن د بجشن د فریاد کې په مستۍ کې ورکړی ټول افغانستان د بدلونو ټایې نړۍ سلام کړي د پګړۍ او د ټول افغانستان ته له دښمنه د دفاع په
رڼا ده او ښکلا نوې څپه ده او خوږه ده یادونه دي او زه یمه هغه ده او خوږه ده او د نیمې ژبې غږ یې داسې خوږ وي لکه څړیکه د نیمې ژبې غږ یې داسې خوږ وي لکه څړیکه هغه مې د زړګي یوه ټوټه ده او خوږه ده اثبات او انکار دواړو سره غېږې ورته کړي اثبات او انکار دواړو سره غېږې ورته کړي هم ویره شته هم هیله تلوسه ده او خوږه ده او لونګ دي خولې شوي او که بل څه معجزه ده لونګ دي خولې شوي او که بل څه معجزه ده خوشبویه یې نشه نشه وږمه ده او خوږه ده د مور او د وطن غېږه جنت 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 دی د مور او د وطن غېږه جنت 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 دی زما یې په دریمه هم دعوه ده او خوږه ده او غزل د څلوریز او هر بیت جلا کیف دی غزل د څلوریز او هر بیت جلا کیف دی مطلب د محتوا حسن مقطع ده او خوږه ده او نه بم شته نه چاپه شته نه بم شته نه چاپه شته او نه کیسې د بلاګانو نه بم شته نه چاپه شته نه کیسې د بلاګانو فقط ستا ترنم دی اوږده شپه ده او خوږه ده د امن سیوری خپور د ازادي او خپلواکي ده د امن سیوری خپور د ازادي او خپلواکي ده له شهدو له ګبینو نه خوږه ده او خوږه ده او ښکلا ده رغونه جوړونه سمونه تراب صاحب ښکلا ده رغونه جوړونه سمونه نیوکه د درمل په څیر ترخه ده او خوږه ده او لنډۍ ده کېږدۍ د غره لمنه ده کېږدۍ لنډۍ ده او شپېلۍ ده زمزمه ده او خوږه ده لمبې د محبت یې زړه کې پټې دي ساتلي لمبې د محبت یې زړه کې پټې دي ساتلي غوټۍ ده له حیا ډکه غونچه ده او خوږه ده او ابهام د لا تر اوسه هو او نه معلومه نه ده ابهام د لا تر اوسه هو او نه معلومه نه ده نو ځکه مې ښه ډېره اندېښنه ده او خوږه ده او یاغي ژوندون مې خوښ د سرټیټي مې عادت نه دی یو مینه ده او رب ته مې سجده ده او خوږه ده نور نشي بدګمان د هوا لور ده او درانه ده نور نشي بدګمان د هوا لور ده او درانه ده ناهید نازو ملاله پښتنه ده او خوږه ده دا پرېږده چې معلومه شي ډاکټره شي صاحبه دا پرېږده چې معلومه شي ډاکټره شي صاحبه دا خور دی او دا لور درنه خفه ده او خوږه ده او دا پرېږده چې معلومه شي ډاکټره شي صاحبه دا خور دی او دا لور درنه خفه ده او خوږه ده او تعبیر ستا مستریب زما شوخي د ګډه وډه تعبیر ستا مستریب زما شوخي د ګډه وډه پروا نشته که تنده دې تروه ده او خوږه ده او کفري نړۍ مکاره اسلامي نړۍ خماره کفري نړۍ مکاره اسلامي نړۍ خماره ټوټي ټوټي غذا په وینو سره ده او خوږه ده او زیتون دی نارنجان دی ننګرهار بهار بهار دی زیتون دی نارنجان دی ننګرهار بهار بهار دی میمله ده د نرګس ګلان مالټه ده او خوږه ده او سپین غر داسې کارام دی جنغوزي دي سپین غر داسې کارام دی جنغوزي له منځ نه اختر دي پنګوچم سکندره ده ګلدره ده او خوږه ده او سپین غر داسې کارام دی جنغوزي له منځ نه اختر دي پنګوچم سکندره ده ګلدره ده او خوږه ده او وروستی بیت دی چې وایي کیسه مو اوس ثمر ته نږدې شوې توحیدیاره او زه پوه شوم دا څه خامه څه پخه ده او خوږه ده ډېره زیاته مننه چې زور او قوت زیات وي په پنجو کې محترم دی هغه څوک په پښتنو کې او ماشومتوب نه چې طلب څوک د ټوپک کړي تراب صاحب ماشومتوب نه چې طلب څوک د ټوپک کړي چې زلمی شي بیا یې ګوره هتکړو کې او ستا پر مخ باندې وکړي ما ته بله تراب صاحب ستا پر مخ باندې وکړي ما ته بله رټل شوي داسې خلک سپارو کې او خدایه ته خو مثاله راته ډاکټر کا خدایه
ته خو مې سالار راته ډاکټر کا نور مې کړې دا دعا ده په تیارو کې فقط د نومیالي شاعر مطیع الله تراب صاحب په انداز یو څو ټپیزې وایم په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځي چې درته به ځان خاورې رې کړم درته به ځان خاورې رې کړم هېواده تا به ګندرې کړم په دښمنانو به نارې کړم او زه به یې شان ذرې ذرې کړم څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه مننه ملالې سر پر وطن کېښود تراب صاحب ملالې سر پر وطن کېښود ایوب لښکر پر وطن کېښود ما داسې نر پر وطن کېښود او جانان مې سر پر وطن کېښود په تار د زلفو به کفن ورله ګنډمه په تار د زلفو به کفن ورله ګنډمه د تراب صاحب په پوښتنه وایي دا ټپیزه بیا ووایه که نه ملالې سر پر وطن کېښود ایوب لښکر پر وطن کېښود ما داسې نر پر وطن کېښود او جانان مې سر پر وطن کېښود په تار د زلفو به کفن ورله ګنډمه د بنګو بوټیا مست خماره د بنګو بوټیا مست خماره پر تا ښایسته ښکاري دا لاره زمونږ د کلي دنګ چنار او پر تا د هېڅ نه کېږي یاره پر ما دې وشي زه پر تا ودانه یمه پر ما دې وشي زه ستړی ټپیزه وایم چې پر شمشاد پورې لوی خیبر دی تراب صاحب پر شمشاد پورې لوی خیبر دی یار په باړه که په باندر دی د معشوقې بابا نبر دی او د بډبېرې کلندر دی د سمندر نه یې اخیستي کلنګونه له غوږنیبو نړۍ مننه چې دنیا په مزو راغلم زاړه شو رانه مخکې شاګردان واړه واړه شو څه نخرې دې په موږ وکړې انقلابه ریز مریز دې کړو د غم په ژرنده وړه شو اتڼونه د شپونکیو نغمې اورې له شپېلویو د سندرې د زلمیو بیا د شانو له کېږدیو اتڼونه د شپونکیو نغمې اورې له شپېلویو د سندرې د زلمیو بیا د شانو له کېږدیو طالب دا فلسفه دا چې موږ سوله ګل مشره ده پیغلې ویشي په ژړکیو بیا ګلونه د سپرلیو د سندرې د زلمیو بیا د سولې له کېږدیو بیا د سولې له کېږدیو ښکلی شونډې په تېرو کې خاموشي په زالې جوړې کړې چونچن په حجرو کې طوطا کویو د سندرې د زلمیو بیا د شولې له کېږدیو اتڼونه د شپونکیو نغمې اورې له شپېلویو د سندرې د زلمیو بیا د شولې له کېږدیو بیا د شولې له کېږدیو د ورک شوي جهازونه د چورلکو اوازونه نه چوڼه شته د نرمویو او نه ځواب د مردکویو د سندرې د زلمیو بیا د شولې له کېږدیو اتڼونه د شپونکیو نغمې اورې له شپېلویو د سندرې د زلمیو بیا د شولې له کېږدیو بیا د شولې له کېږدیو چې لنګین د سلیمان وي چې لنګین د سلیمان وي پرېوال جماعت
والجاد چم دیوان وی نبدل کسو ملالویو لحسن خاپیرویو جسندری دظلمویو جاد سال لکیک دو اتنو دشمن کالا نغمی وری لشپیرویو جسندری دظلمویو جاد سال لکیک دویو دسی تارغل شاباز دے دلتا گنگاوان دسان دے خوب درس دے دپاور پایو شنگہار دے دپنگ پایو دے سندری دظلمویو بیاد سول لکیک دو آتانا دشمن کویو نغمی ووری لشپیرویو دے سندری دظلمویو بیاد سول لکیک دو بیاد سول لکیک دو سړی چې کله مړ شي نو په موږ باندې بیا ګران شي زموږ د پښتنو کې دا کمکل کار ښه نه دی سړی چې کله مړ شي نو په موږ باندې بیا ګران شي ماحول پې اثر وکړي پرمختګ لۍ پرې نه دي په دې خاوره چې کوم بچی راوټوکېږي وران شي بې وسه یم که اوس مې رسېدلی لویه خدایه پښتون نسل مې جیب کې پټ ساتلو چې راځوان شي او په دې دنیا خو ډېر زیات ځورېدلي دغه خلک نو هلته خو د خدای د جنت ټیکهداران شي په دې دنیا خو ډېر زیات ځورېدلي دغه خلک نو هلته خو د خدای د جنت ټیکهداران شي پښتونه یو څو تورې راټول کړي ما باز دي دا واخله تور په تان دی او له تانه د قربان شي سحر یې وخورم نوره ولېږم امام دپاره خدای مهربانه دی سراب کې ماښام دپاره او په دې لاسونو چې حلال رزق ونه ګټمه خدایه لاسونه رانه واخلې د حرام دپاره پیسه زړه خېټه مستي هر څه او جذبه د ځوانۍ لرم خو څوک اجازه نه راکوي د جام دپاره او منم چې مرګ حق دی خو دومره ژوندون راکړه خدایه چې لږ څه ووایم څه ولیکم د کام دپاره چې شاعري د پښتنو ده د منلو وړ شي اباسه خیال کې پښتانه چېړه کلام دپاره او بلې ډېوې خرڅوم نه خرڅېږي بلې ډېوې خرڅوم نه خرڅېږي رڼا د شپې خرڅوم نه خرڅېږي چې مې پنګړي خرڅول ښه خرڅېدل اوس چې تسبیح خرڅوم نه خرڅېږي ډېره مننه چې مې پنګړي خرڅول ښه خرڅېدل اوس چې تسبیح خرڅوم نه خرڅېږي چې پوزکي مې راوړل ټول ختم شو چې مصلې خرڅوم نه خرڅېږي او پونګ سره ټول ماشومان خواله راغلل ویم سپارې خرڅوم نه خرڅېږي پونګ سره ټول ماشومان خواله راغلل ویم سپارې خرڅوم نه خرڅېږي که توفانچې خرڅوم ښه خرڅېږي که کتابچې خرڅوم نه خرڅېږي اباسه دا خلک ړانده دي جوړې زه آینې خرڅوم نه خرڅېږي او ژوند د بلها تریخي لږ خواږه ځان کې پیدا کا روماني غزل دی ژوند د بلها تریخي لږ خواږه ځان کې پیدا کا هر څنګه چې کېږي څه ناسه ځان کې پیدا کا او ژبه د کټه د خو دې شروع کړي ووایه چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا کا ما خو د جانان نارې په ګزار وکړې ما خو دومره زړه وګنور ته ځان کې پیدا کا ژبه د کټه د خو دې شروع کړي ووایه چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا کا ما خو د جانان نارې په جار وکړې ما خو دومره زړه وکړو نور ته ځان کې پیدا کا لمونځ کوه روژې نیسه تهجدو کې ما غواړه لږ د عادتونه مړې ښه ځان کې پیدا کا او بس دی د بنګړو دوکان دې ختم کا باسه شعر ته یې نور ووایه پاخه ځان کې پیدا کا او دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي ما چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د برېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړي دومره خو به مات پکې راځي غزل زه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زموږ د کوڅې دا لښتې خسته په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوه جات پکې راځي ډېره مننه زموږ د کوڅې دا لښتې خسته په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوه جات پکې راځي الله درله لالې ګلابي شونډې درکړي عباس له دې زه ورکړه که زکات پکې راځي چې نازک قدم او د ازغیو په سرونو لار وه
نازک قدم او د اصغیو په سرونو یاد لار وه د یار تر کلي په دردونو پر هرونو لار وه د وطن غم و لوړې ټیټې ته مو نه کتله که به په تیږو که په څوکو د اورونو لار وه شهید لالي د زنکدن په وخت کې داسې ویل په دې لاریون وکړئ سیده د جنتونو لار وه او د عشق له کلي راغلم ما څخه پوښتنه وکړئ د عشق له کلي راغلم ما څخه پوښتنه وکړئ څومره خوږه د ګړنګونو کږلېچونو لار وه د واک خاونده پام کوه لار دې غلطه نه کړي د واک خاونده پام کوه لار دې غلطه نه کړي د مخکینیو لار په دې د دوزخونو لار وه او الماس عادل پکې رامات سو ودې نه لیدلو الماس عادل پکې رامات سو ودې نه لیدلو د مینې لار د بیلتانه د ستمونو لار وه یو څو بیتونه نور درته وایم وایي یو وخت کولی به په موږ باندې دنیا خبرې یو وخت کولی به په موږ باندې دنیا خبرې د ورکېدو د ختمېدو مو وې بلها خبرې دا دومره لویه ځمکه دومره وه راتنګه په موږ چې رسېدي مو نه د خپل زړه تر اشنا خبرې د غره په ډډه کې یو سیوري د نختر لاندې یو څو تنکو زلمو کولې د غذا خبرې یو وخت زه هم وم د جنون تر دایرې اوښتی یو وخت زه هم وم د جنون تر دایرې اوښتی ما به تمام ورځ کولې یاره ستا خبرې زویه بېننګه نشي زویه سر ټیټي ونه کړي د غیرت ټکې مور کولې راته دا خبرې او د زړه خبرې مې بیخي زړه کې ساتلی نشم د زړه خبرې مې بیخي زړه کې ساتلی نشم چې شم یوازې بیا کوم زه او ژړا خبرې زه او هغه به په توره شپه کې ناست سپوږمۍ ته زه او هغه به په توره شپه کې ناست سپوږمۍ ته کړې لیونو غوندې نو آن بیا تر سبا خبرې الماس عادل د چا خبرو پسې مات رامات یم سم یادېږي مې نن بیا د ورک اشنا خبرې او سم یادېږي مې نن بیا د ورک اشنا خبرې د توجه مو نړۍ او د تراب صاحب مبارکي پاتې شوه بیا هم تراب صاحب له د خپل واده څلورم واده مبارک وي درې خو یې کړي ډاکټر صاحب یو طنز و چې سړی دیکان غوندې و جانباد مولوي صاحب سړی دیکان غوندې و یو شی و پټ ساتلی یې و زمونږ پټ کړی بس چې خبر شو ترېنه زړه ورته نه ټینګېدو بس نو خرچه مو وکړه ګوتو ته راغللو چې مړه بیخي تازه و او بې درکه خوی و او دې سره سم ښکلی و په دې ګرمۍ کې نو بیا بس ګزاره نه کېده اول په شونډو ښکل شو خو بیا هم کار ونه شو بیا مې پرې غاښ ولګو پوستکی سم نرم و خوله کې اوبه اوبه شو بادرنګ همداسې خوند کوي خو بیا هم سړی دیکان غوندې و یو شی و پټ ساتلی یې و زمونږ پټ کړی بس چې خبر شو ترېنه زړه ورته نه ټینګېدو بس نو خرچه مو وکړه ګوتو ته راغللو چې مړه بیخي تازه و او بې درکه خوی و او دې سره سم ښکلی و په دې ګرمۍ کې نو بیا بس ګزاره نه کېده اول په شونډو ښکل شو خو بیا هم کار ونه شو بیا مې پرې غاښ ولګو پوستکی سم نرم و خوله کې اوبه اوبه شو بادرنګ همداسې خوند کوي دلته نه مخکې یو دغه نه مخکې به یو غزل ویم بیا وروسته طنز ویم بیا هم ملګرو اگر چې تکراري م دی خو بیا هم غوښتنه کړې وه چې ترتیب به وشي هغه طنز و چې یو شپه باران راته لمدخې شته کړه ما کړه ورمنډه او راومینیوه غېږ کې مې ګیره کړه په زوره باندې هغې کړې چغې ما ویل مه وچغې بس را لیدل یې او څه یې نه شو ویلی فقط په سترګو کې یې پوه کړمه بیا مې د ځان سره کوټې ته ویوړه را سره څنګ کې کټ کې کېناستله خو د یخنۍ نه لړزېدله ډېره په خپل څادر باندې مې وچه کړله بیا مې بړستنه هم پرې واچوله مالداګو چرګه د مرداره نه شي
راته لمده خشته کړه ما کړه ورمنډه او راومې نیوه هغې کې مې ګیره کړه په زوره باندې هغې کړي چغې ما ویل مه وچغې بس را لیدل یو څه یې نه شو ویلی فقط په سترګو کې پوه کړم بیا مې د ځان سره کوټې ته ویوړه را سره څنګ کې کټ کې کېناستله خو د یخنۍ نه لړزېدله ډېره په خپل څادر باندې مې وچه کړله بیا مې بړستنه هم پرې واچوله ما داګه او چرګه د مرداره نه شي ملګرو دغه کړې وه پکې غوښتنه د دې ترتیب به وشي ویلې چې نو دا به ویم هغه به چې خلک را سره تنګ شي که غواړې امارت کې وظیفه ترتیب به وشي که غواړې امارت کې وظیفه ترتیب به وشي ته خیر وکړه لږ نور حوصله ترتیب به وشي یا غواړې د دفتر نه نوتلو اجازه ترتیب به وشي اول به کې دننه رابطه ترتیب به وشي د غرونو سنګرونو مجاهد نه سند غواړي ماسټر څخه بیا غواړي سابقه ترتیب به وشي مننه د غرونو سنګرونو مجاهد نه سند غواړي ماسټر څخه بیا غواړي سابقه ترتیب به وشي او ګمان نه کوم په دواړو برابر وي یو سړی ګمان نه کوم په دواړو برابر وي یو سړی خو کوي ورسره لږه واسطه ترتیب به وشي او دا ښه شو د غربي د اډمارانو څخه خلاص شو شیرزاد صاحب دا ښه شو د غربي د اډمارانو څخه خلاص شو چوکۍ به په ډالرو خرڅېده ترتیب به وشي او یو بل رقم ته حالو پارلمان کې مسلمانه وکیله په وکیل ورسورېده یو بل رقم ته حالو پارلمان کې مسلمانه وکیله په وکیل ورسورېده ترتیب به وشي او په شعر کې به د زړه په لملمو باران روانو چې ویله مفکر صاحب په ټپه ترتیب به وشي او وای مشر د ډلګي مې دا 2.5 کاله همدا وای کوله مجاهد داسې کیسه ترتیب به وشي او وای مشر د دویمې ښځې ټول خپلوان راوړي مبارک صاحب مشر د دویمې ښځې ټول خپلوان راوړي خو ما ته وایي تاره ورځ راځه ترتیب به وشي او الله خو مهربان دی زړه دې مه خوره سنځیه یارانو باندې ښه ورځه ډاډه ترتیب به وشي او یو سهار د خوبه چې راپاڅېدلم دی لا هماغسې ولاړه وه یو ځلې شین شوم د خندانه ورته بیا د غصې نه ورته سور واوښتم بیا مې راپورته کړه په اوږه مې کړله او بیا مې ګنوله کړله مالنه مې بېچاره څوک یې پټه نه کړي ستا د نور له ښکلا څاڅي ښایستونه ګلابونه راغلي مې د ټپې زړګي زخمونه ګلابونه راغلي مې د ټپې زړګي زخمونه ګلابونه که د سولې په ارمان یې زده کړه وکړه ګټیالی شه که د سولې په ارمان یې زده کړه وکړه ګټیالی شه خپله وایه بل ته ښایه کتابونه ګلابونه رغوي مې د ټپې زړګي زخمونه ګلابونه راشه فکر مې آرام دی او دماغ مې معطر دی راشه فکر مې آرام دی او دماغ مې معطر دی زنګوي را زنګوي مې ستا خیالونه ګلابونه رغوي مې د ټپې زړګي زخمونه ګلابونه ستا د نور له ښکلا څاڅي ښایستونه ګلابونه رغوي مې د ټپې زړګي زخمونه ګلابونه ته د مصر نه کنعان ته د دیدن خوږ رالېږه ته د مصر نه کنعان ته د دیدن خوږ رالېږه ورک مې تا پسې یوسفه نظرونه ګلابونه
رغوي مې د ټپې زړګي زخمونه ګلابونه زه یې ویسته یم لکه زما روحي نرم کړی زه یې ویسته یم لکه زما روحي نرم کړی ته یې ځان سره سنبال کړه ستا عکسونه ګلابونه رغوي غونډې نظم را سره وساتئ دا د اعزاز لونګۍ دا کمرو والا صرف ولاړ دی کاسي کې خیر ده نو لونګۍ په صدقانه قرآن صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې راشي او له دغې مشرانو په لاسونو د اعزاز لونګۍ ورپسې کړل شي قلاتوال صاحب دی ورسره ولاړ شي قلاتوال صاحب دا دې راشي او لونګۍ اعزاز ورسره وساتي مشران راغوښتل شوي له دوی مننه کوم قرآن صاحب ته نه ځي قرآن صاحب همدلته وي اطلاعات و کلتور ریاست لخوا ښاغلي تراب صاحب ته ایوارډ ترتیب شوی نو بلنه ورکوو چې په خپلو لاسو باندې قدرمن رئیس صاحب تراب صاحب ته خپل ایوارډ ورکړي خوشحاله لره تراب صاحب شعر ته پرېږدو تراب صاحب تاسو ته خپل شعر وایي او له تراب صاحب د شعر نه مخکې دوه ستاینې لیکلي دا به ورکوو قدرمن قاري صاحب ساجد ته بیا درخواست دی چې راشي یو ستاینلیک د سکارا میلمستون بنسټګر انجینر صاحب سمندین ته ترتیب شوی دی انجینر صاحب دې راشي او له قاري صاحب د لاسونو دې ستاینلیک ترلاسه کړي جنت جنت وطن 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 جنت جنت وطن يا باقي مني كوني تدوار سرق وطوني يا باقي مني كوني تدوار سرق وطوني يا سرق وطوني جنت جنت وطن علماء کرام او روحانیون مشایخو علمانو او د علاقې اوسېدونکو خلکو او ځوانانو د هر څه له مخه د انسانیت او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه الفاتحه وللرسول تحفظ بكم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته قدرمنو ملګرو ډېر پاتې دي او یا لږ پاتې زه سره د ملګرو ما سره چې عبدالقادر قلاتوال صاحب راغلی دی او د سره نور ملګري را سره راغلي دي د کابل یا د خلاط نه راغلي دي
یا داسې دی چې مولوي صاحب عبدالرحیم غیاث له قندهاره تر کابله پورې او د کابل نه بیا تر ننګرهاره پورې د ایران نه تر خوږیاڼۍ پورې تر دغه ځای پورې تکلیف ایستلی دی د زړه له تله مننه کوم راولېدې خلکو نه د ننګرهار د اطلاعات و کلتور رئیس ځوان او هڅاند رئیس احسان الله ساجد او د هغه د ټیم ملګرو نه ټول نه مننه کوم همدغه رنګې د باران بهیر ادبي ټولنې کوم ځوانان چې کوم دي کوم ګډونوال دي د هغې نه د خپل ټیم د خپل ملګرو په استازولۍ باندې مننه کوم او د سایکارام د مېلمستون د رئیس توحیدیار صاحب او ستاسو هغه څومره ځوانان چې دلته راغلي دي زموږ دوستان راغلي دي له لرې نه څوک چې رانه پاتې لرې پښتونخوا نه دغه رنګې دغه راغلی شګوال صاحب دا زما د ډېرو سفرونو خارجي سفرونو ملګری و دې سره مهمه خبره دا ده چې نور حاضرین اخلو یو څوک چې له روسیې نه راغلی دی او هغه د سمه عمر یې زموږ نه کم دی خو موږ سره د یو مور غوندې مینه کړې ده په روسیه کې چې موږ څومره شپې وکړلې یا یوه پیره لاړلو یا دوه پیره راغللو سمار نازی صاحب دی له لرې نه راغلی دی قریبا د روسیې نه راغلی دی د هغه نه تاسو دغه بلنلیک یا په اصطلاح تاسو د سوشل میډیا له لارې دا خبر شوی دی چې زموږ یو لمانځغونډه ده په اصطلاح یا نوم چې کوم دی زموږ په نوم باندې شوی دی د اسد د اول ورځ د پېښوري صاحب او د هغه د بهیر د ملګرو نه او د هغې د فکر د ملګرو نه ډېره مننه کوو باور وکړئ زه شاید شعر ته راشو او ډېرې اوږدې خبرې د شاعر سره خوند هم نه کوي او پوهېږم پرې باندې نه رئیس صاحب ساجد څه شولو په ځای باید ته خبرې کړې شاعر په خبرو پوهېږم نه او نثر کې څه معلومات هم نه لري نو د سمر نازي صاحب سره چې دی د روسیې نه راغلی تر دغه ځای پورې د زړه له تله مننه کوو هر قدم یې بختور او جزای خیر ورته غواړو نو راځئ هغه څه ته چې له تاسو سره یې شریکوو زه به یو بېلګه درته شریکه کړم مولوي صاحب غیاث چې له قندهاره راغلی تر دغه ځای پورې باور وکړئ داسې چې وویلې دا یې د زړه له تله وویلې تاسو د دې مینې او د اخلاص او د ترزویولۍ په حساب باندې تر دغه ځای پورې راغلی بیا کله ننګرهار ته نه و راغلی او دغه سیمې ته نه دی راغلی زه خو یې په خپله منندوی یم او غټه حوصله او زغم ورکړې ځکه دی چې دی یو ملا دی او له ما سره یې ډېر ټولې ناخوالې وزغملې دغه کوم بهیر چې کوم و د چې کوم راته یې د دې مهمه خبره دا وه پکې چې قدرمنو د یو څه د کندهار لهجه او د ننګرهار لهجه کې یو څه فرق دی یوه پوښتنه یې ما نه درې پیرې کړې ده څلور پیرې کړې ده په دغه کتاب کې ډېر زیار ایستلی دی همدغه رنګ یې چا چې کتاب چاپ کړی دی د هغې دوستانو نه مننه کوو د مرګله جي او د هغه د ټیم نه چې هغه کتاب یې راچاپ کړی په دغو مراته شروع کې کتاب راچاپ کړ د دې نه هم مننه کوو په ټوله کې دا کوم استاد چې راغلی دی همکار صاحب د دوی او تاسو د ټولو دوستانو کوم چې دلته راغلي دي له موږ نه مننه مه کوئ د خوست نه راغلي تر دغه ځای پورې تاسو مینه ډېره قوي وه او زه د دې سیمې پیداوار یم دا پټنۍ زه یو نمونه تاسو ته پیش کوم البته یوه خبره پټنۍ چې کتاب یې اوس ناخوالې او نیوکې راوپارولي باید کتاب موږ لیکلی وي یا بله دغه کار موږ ولې ونشو کړلی ځینې نیوکې راوپارولي قدرمنو هر کار چې پایل ته ورسېږي یا پای ته ورسېږي د هغې نیمګړتیا په ګوته کېږي مخکې له دې چې کتاب نه ولیکل شوی نبي پولې شاعر د هغه کتاب نه ولیکل شوی نو څه تنقید هم نه و نو عبدالرحیم غیاث صاحب دې په دې نه درېږي چې معنا چې په کتاب باندې نیوکې تنقید وشولو دغه شی منځته راغی ځکه پرې باندې تنقید وشو نو ځینې دوستان چې کوم هغه دي د ناهیلي دي نو زه په باور ورته وایم شاید دلته ما سره یو څه ملګري زه یو بېلګه درته پېښ کوم که تاسو سره وخت وي دوه نمونې درته پېښ کوم دوه ما ته اجازه ده صاحبانو دوه نمونې دلته د بېلګې په طور باندې ږدم چې له کتاب نه پاتې د ما سره دغه مرمات مواد څه دي او تر دغه سټیجه پورې چې تاسو تر مخه را رسېدلي وو باور وکړئ د ژوند بهیر دلته راته کېدم نو په میاشتو پرې باندې لګېږي نو یوه نمونه چې زه درته معلومه یې زه د خپل کلي نه لاړم او زما ماګانه د وزیرو ده دا د ولسوالي چې کومه وویل شوه د ډاکټر د بابا کارمل په ړومباش په باندې فکر کوم دلته بشرا موجود دي په ړومباش په باندې د خوږیاڼو ولسوالي وویل شوه په اوسني عصر باندې فتحه شوله نو درې میاشتې پس یو دوه میاشتې درته دا معلومه یې چې د ولسوالۍ د وهلو سرڅنګه د خلکو ملي شتمني هم لوټ شوله دوکانونه لوټ شو ما ته دا هم یاد دي چې هغې وخت کې نه پوهېږم په دې بازار ورسره تېر شولو ډېر ښه ماډرن بازار او ډېر ښه عصري خلک پکې ناست وو ځوانان چې کوم دا پکې ناست وو په هغې وخت کې د دغه دوکانونو یعنې د ګګۍ د دوکانونو دوه پلیزه دروازې وي
شاید دوستان سره په دې خبره باندې تایید وکړي هغه وخت سره لرګینې دروازې او د پولیس دروازې تقریبا 3 میاشتې پس زه د ماماګانې د کوره راتلم د وزیرو نه او ما سره یو ملګری بوت مسلم کېدای شي ژوندی یم د ترور زوی د مجید نومېږي دی راسره مل و د بازار تر پیل پورې چې کوم راغلو سره پورې یعنې مازدیګر ماښام و قریبا ماښام قریب و موږ چې څومره زړه غټ کړ د بازار په منځ باندې رانغلل دغه بازار یو هیبت اخیستی و دا ماته یاد دي بله یو نمونه درته پیش کوم زما یو بیا هم درته یم هغه ځای ته زما مشرۍ مېرمن چې وه دا د وزیرو نه وه او دا په حق رسېدلې وه زه له خوست ته رالم نو چون زه خسرګانې کره لاړم شاید دلته زما د خبرې تایید څوک وکړي یو څرنګوال صاحب راپسې راغی عجیب غوندې نوم یې وشه دلته که ناست نوم ماته به نوم واخلي نو مازدیګر قضا راپسې راغی وي چې امریکایان راځي او بېګا ته چاپه ده پر دغه ځای باندې ما ورته ویل زما خو درته معلومه ده مېرمن مې په حق رسېدلې ده زه به څنګه وکړی شم چې دې ځای لاړ شم دا خلک راغلي دا دومره مېلمانه راغلي د قوم قبیله ټول زامن وي ماماګان وي ویچار څه کېږي د هغې نه وروستو صفي الله صاحب وغوښتې دی راپسې راغی د یو ملګري په شمول باندې او انجینر صاحب شاکر چې کوم و دی په ننګرهار کې پلمه و ما پسې یو ډاډولی موټر راولېږه کله چې دغه نور خلکو باندې کار وکړ دلته بېګا ته شاپه دی سړي پسې خلک راځي نو په یو موټر کې راواخیستم او دلته یو سرکه راځي مخکې فکر کوم دلته یو د وزیرو د سرکه یې په استره یو لاره کې لکوت هم تاو شوي ده سپیرکان ورته وایي که نه پوهېږم شنوډه ورته وایي دغه ترتیب باندې کوز کړم او موږ دغه اخري سر ته ووتو د سرې کله اخري سر ته هغلته صاحب صاحب چې کوم و موږ یې تر دغه پورې ورسولو تر انجینر صاحب شاکره پورې او شپه مو په ډېره ناخوالو باندې تېره کړله سهار خپل ځای ته نو تر دغه ځای چې کوم را رسېدلي یو قدرمنو دا به ورکه په ډېرو دردونو په ډېرو کړاوونو من تر دغه ځای پورې رسېدلي د هر غاصب د هر ظالم او د هر قاتل مخ ته مو خپل وس کړی دی تاسو دغه احساس ته مننه کوو تاسو دغه پښتون احساس نه دغه وطندارۍ نه هم مننه کوو د رئیس صاحب نه بیا هم مننه کوو چې د کشش او دغه قوت دومره زیاته وه چې دغه غونډه په کابل کې وه بیا ننګرهار کې وه بیا خویاڼو یې ته راکش کړله نو بیا هم مننه کوو درنه قدرمن اوسئ بیا که وخت و انشاءالله تاسو سره زه خپل نظمونه شریکوم د توجه نه به ډېره ډېره مننه ښاد او ودان اوسئ ما یو تیر غزل و البته غزل کې لاس هم نه لرم شګیوال صاحب له ډېره نازه او له کبره راکاږه په ملا لکه رسا چې د ډنډر سره ګلاب پوک شي د زلفو خط د مخ ټاپونه داسې پوک تاو لکه زمونږ د کلي خواته چې سیلاب پوک شي او د زلفو ولونه په یو بل داسې کاږه واږه لکه زاهد د اوږدو تسبو تناب پوک شي وسور لکیدار خاري د وروځو منځ کې داسې پروت لکه ماهي چې په اوبو کې د دریاب پوک شي او خدای خبر ولې هلته ناسته وي چې ما ته ګوري چې زه ورګورم تندي کې یې محراب پوک شي او خدای خبر ولې دې نوم په اخیستو داسې شي لکه چې نوم د پښتون واخلمه پنجاب پوک شي هغه لار راځي په لار دې اوسي هغه ویل هغوی ته ووایه بادار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار تاسو که نه کښېنئ ملګری بیا زه کښېنم او بیا زه کښېنم یو چا ته ځم شپه تر ناوخته راته غورې کوي ما ته د ښار لوی ګستاکار ځینې خبرې کوي همکار صاحب کله په هوښ کله بې هوښه په خپل ځان کې اوسي دا ګستاکار اوس هم د ښار په یو دالان کې اوسي دومره اوږدې کیسې کوي چې ان سبا ته لاړ شي دا استاکار کله سوونه کاله شاته لاړ شي هی دا استاکار وایي دا بارې ما بار بارې ښه دي دا استاکار وایي دا بارې ما بار بارې ښه دي د دې ښارونو بنیادونه زما پلارې ښه دي په ډېر هنر مې ترې نه دا یوه موندنه وکړه ما د دې ښار له جوړونکي یوه پوښتنه وکړه هغه ویل هغوی ته ووایه پایدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار راځي په لار دې اوسي هغوی ته ووایه پایدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار تاسو که نه کښېنئ ملګری بیا زه کښېنم
هغه ویل هغوی ته ووایه بیدار دې اوسي یوه بلا پر دغه لار راځي په لار دې اوسي توره بلا به په هر ښار خوره وره وګورئ چې رسمیت پیل شي په هغه ورځ جګړه وګورئ ټول به ویده نه وایي یو څوک په در کې ویښ پایي وخت به راځي چې زه به نه یم او تاریخ به وایي ټول به ویده نه وایي یو څوک په در کې ویښ پایي وخت به راځي چې زه به نه یم او تاریخ به وایي من شعار وایو شعار اورو د شعار خلک یو نه مو کار کړی نه به یې وکړو نه د کار خلک یو زمونږ شغل موسیقي لا ښه خواړه د لا چکر له وځو د نن کار پاتې وي سبا ته بل سهار له وځو څوک لبرخاته ته یو په تمه څوک قبلې ته ناست یو د ولس ځینې مرصفن خلک عمدې ته ناست یو شین چای لا سویری لا پیتاوي ته غیبت غږوو لا بګلې کوو له بل نه لا سیاست غږوو خیریه بنسټ ته لا به لار د باسیسو چارو د یونیسف په یونیسیار لار به تر څو چارو ما ویل ښاغلیه علي قدره او هوښیاره پلاره جغرافیا پوه او قانون پوه سیاست مداره پلاره سرمؤسسه بنیادګر هیواد پالونکی بابا ستاسو له انده زموږ څنګه دی راتلونکی بابا سرمؤسسه بنیادګر هیواد پالونکی بابا ستاسو له انده زموږ څنګه دی راتلونکی بابا کارپوهان نشته دی بیا هم ځینې موندنې ښې دي او د پخوا په پرتله لاسته راوړنې ښې دي دا حوصلې به تر پامیر او کهکشان رسوو دا لل بیا ما کرلي دا به تر باران رسوو د ملاورو رخون فکري بهیر ته اوبه ورکوو موږ کوشټېپه کرلې خلکو ته سابه ورکوو وریژې غنم زعفران پنبه او چغندر به واخلئ بادام پیسته ممیز زیتون انار انځر به واخلئ د ښاروالیو ګمرکاتو بازار ښه ګرم دی امیر صاحب د ښاروالیو ګمرکاتو بازار ښه ګرم دی د کان کیندنې او صادراتو بازار ښه ګرم دی د برق پاسپورت مخابراتو لړۍ پرلا پسې د بستوپیت د تعویضاتو لړۍ پرلا پسې هغه ویلي ستا د چغو نارو سترګې تورې د تعلیمي او قضایي ادارو سترګې تورې زه فکر نه کوم که وشي له دې پس ګلونه زه فکر نه کوم که وشي له دې پس ګلونه د اور پر دښته مو کرلي د نرګس ګلونه تګ او راتګ ورسره بند شو ښه په جار کافر شول تګ او راتګ ورسره بند شو ښه په جار کافر شول بندیز پې پورې دی ویلې بند کوکنار کافر شول تګ او راتګ ورسره بند دی ښه په جار کافر شول بندیز پې پورې دی ویلې بند کوکنار کافر شول شیخ او مفتي او لوی سرخان صاحب پر ځای پرېږده وزیر والي او قمندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره نشرې دی دې رابطې له پوسته مشر سره نشلې دی شیخ او مفتی او لوی سرخان صاحب پر ځای پرېږده وزیر والي او قمندان صاحب پر ځای پرېږده له ولسوال او حوزه مشر سره نشلی دی بې رابطې له پوسته مشر سره نشلی دی چا دوه او درې او چا پنځو پوښو کې ځان ته وکړې ځینې خویان په شپږو اوو پوښو کې ځان چاپ کړی لا خو به زه د زورور له زوره نه یم خبر لا خو به زه د زورور له زوره نه یم خبر لا به پر ځان د لګېدلې توره نه یم خبر دا چې ما کړې د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم دا چې ما کړې د دې ګټې پر تاوان دې خوار شم که به د ځان لپاره وایم نو پر ځان دې خوار شم پر دې دو نه وهمه دا له هر څه غوره ګڼم مسلماني ځان ته له هر څه نه بهتره ګڼم دومره به ووایم چې هغه تېر پرون به نه یم که به مې نیت در باندې بد وي پښتون به نه یم دومره به ووایم چې هغه تېر پرون به نه یم که به مې نیت در باندې بد وي نو پښتون به نه یم کله چې نظام کاکا ماما او خسرخیل شي کله چې نظام کاکا ماما او خسرخیل شي کله چې تګلارې او هدفونه سره بیل شي کله چې فکري او باوري سرچینې خامې شي کله چې نیوکې په سرخیلو باندې عامې شي کله چې انصاف له مرۍ ځوړندیا بندي شي منان صاحب ضیاءالرحمن کله چې انصاف له مرۍ ځوړندیا بندي شي کله چې ملي او اجتماعي خلک شخصي شي کله چې انصاف له مرۍ ځوړندیا بندي شي کله چې ملي او اجتماعي خلک شخصي شي کله چې تاجونه په سرو باندې درانه شي
کله چې تاجونه په سرو باندې درانه شي کله چې فکرونه له سرونو نه واړه شي دا ختل المر د تیارو لور ته او که سبا ته ځي څه فکر کوئ هغه ټولنه کبې خوا ته ځي نیم ژوبلی ویښې ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار ځوړند یم د 1 میلیون کسانو تر مخ نیم ژوبلی ویښې ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار ځوړند یم د 1 میلیون کسانو تر مخ باور کوئ د ځینو خلکو نیم مخونه تور وه ما ځینې خلک ولیدل چې له پښو نسکور وه توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمرخاته ته په سجده ولیدل نیم ژوبلی بیخي ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په تار ځوړند یم د 1 میلیون کسانو تر مخ باور کوئ د ځینو خلکو نیم مخونه تور وه ما ځینې خلک ولیدل چې له پښو نسکور وه توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمرخاته ته په سجده ولیدل دغه تصویر د خلیفه مبارک مخې تږدو د خوب تعبیر د خلیفه مبارک مخې تږدو چې دا سړی په کوم باور اختتانۍ ګرځي شړی د ځان سره وړي ولې بې شړی ګرځي چې دا سړی په کوم باور اتتاړی ګرځي شړی د ځان سره وړي ولې بې شړی ګرځي هغه ویل دا سړی وساتئ هوښیار سړی دی دا د هېواد بیا رغونه کې د کار سړی دی دا سړی په سر د سمندر غوندې مفلس دی دا د زرو ډک پلنګ په زړه باندې خالص دی د نوم پوښتنه مې ترې وکړله حیران پاتې شو د فکر ټال باندې تر ډېر وخته ویزان پاتې شو له سرو اوږدو سترګو یې اوښکې بهېدلې ویلې هغه پر مځکه باندې کرښې تېرولې ویلې هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم دی هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم دی ما ته یادې تر زردشته زمانې دي ما ته یادې تر زردشته زمانې د بودا او سمنات تېرې ګانې دي ما د شوکو اورګونو د ګمل دښتې خوړلې دي ما د خوشحالګړو مارګلۍ غاړې ریبلې دي زما تر سند کشمیر او هندوستانه دبدبه وه زما تر سند کشمیر او هندوستانه دبدبه وه زما له اصفهانه تر هانوس تنګې ولکه وه ما د شوک اورګونو د ګمل دښتې کرلې دي ما د خوشحالګړو مارګلۍ غاړې ریبلې دي زما تر سند کشمیر او هندوستانه دبدبه وه زما له اصفهانه تر هرموز تنګي ولکه وه منډه مې شرشا پسې وهلې نادرک شولو خپل سویرې هم پرېښود په تیاره کې رانه ورک شولو بیا منډې مې شرشا پسې وهلې نادرک شولو خپل سویرې هم پرېښود په تیاره کې رانه ورک شولو بیا مې د سلطان شهاب الدین سر ته پیرې وکړې ما د بابا غر او سلیمان غر بیا مې د سلطان شهاب الدین سر ته پیرې وکړې ما د بابا غر او سلیمان غر له سر نارې وکړې ما د ابا خان او ملتان خان سیدال ناصر سره ما ټټر وهلی دی د هر یو یرغلګر سره ما د ابا خان او ملتان خان سیدان ناصر سره ما ټټر وهلی دی د هر یو یرغلګر سره ما ته د اکبر توره چې سره پاتې ده سره دله ریا صاحب ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله زنګ وهلې نه ده وین لړلې را سره دله ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله زنګ وهلې نه ده وین لړلې را سره دله دا مې د ژاوره او تورې پوړې غورځنګونه دي چې پرامر کوانډا صاحب دا مې د ژاوره او تورې پوړې غورځنګونه دي ویستې مې د وخت د مکناټن له خولې آهونه دي ویستې مې د وخت د مکناټن له خولې آهونه دي مننه یوه ټپیزه م در سره وروستۍ کې در واخلئ دوستانو د زمریالو غورځنګ هېواده د زمریالو غورځنګ هېواده په امیر شمشاد سالنګ هېواده زما ګړنګ ګړنګ هېواده په ګلو رنګ په رنګ هېواده درنه قربان مې شه لمدې غوښې هډونه درنه قربان مې شه لمدې غوښې هډونه بیا هم مننه که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ